مهم خبر نغمې ویلي طالبان یې د سندرو مینوال دي او تمه لري غږ به یې واورېدل شي. سلام ستړي مشئ ګرانو کتونکو، ښه راغلاست د نن ورځې مهمو خبرونو ته. نغمه طالبانو ته وایي نجونو ته ورکړل شوی خدای حق ترې مه اخلئ. د افغانستان وتلې سندرغاړې نغمې له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي او خدای حق دې ترې نه اخیستل کیږي. ښاپیرۍ نغمې په دې وروستیو کې د افغان نجونو د تړلو ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه په یوې داسې سندره کې کړې چې له موسیقۍ پرته یې ویلي او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د نجونو د زده کړو مخه دې نه نیسي. نوموړي وایي له دغه سندرې موخه دا وه چې اوسني چارواکي باید ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي. له سید عبدالله نظامي سره په مرکه کې میرمن نغمې ویلي طالبان یې د سندرو مینوال دي او تمه لري غږ به یې واورېدل شي. هغه زیاتوي دا حقیقت دی طالبان همیشه زما سندرې اوري، ټول زما مینوال دي، زما علاقمند دي. موسیقي داسې یو شی دی چې هره ټولنه ورته ضرورت لري، هر انسان هر زړه ورته ضرورت لري او دوی زما مینوال دي. د دوی په ترانو کې چې زه د اوس وینم ټول زما د سندرو طرزونه دي، نو که دوی زما سندرې نه اوري نو د طرزونه یې څنګه او له کوم ځایه زده کړي دي. هغه باید د نجونو د زده کړو لپاره به د خپل هنر له لارې کمپاین ته دوام ورکړي. میرمن نغمه وایي د امنیت او ټیکاو په برخه کې د طالبانو هڅې د ستاینې وړ دي، خو پر میرمنو لګول شوي محدودیتونه به افغان ټولنه شاتګ تړ کړي. میرمن نغمې دا سندره داسې مهال ویلي چې طالبانو افغانستان کې له شپږم پورته ښوونځي تړلي دي. طالبانو واک ته له رسېدو تر اوسه پرله پسې ویلي د نجونو د تړلو ښوونځي لپاره په شرایطو او تګلارو کار کوي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه لیدل کیږي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن شم شوی ویډیو. که چیرې غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.